السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو، زم تاسو قربان مله شازیب دا نن چې چرته راغلی یو دا زموږ ملګری رحیم زاده وطنځان پروډکشن سره تعلق ساتي. د دې ورور واده دی، د دې ورور واده چې کوم نن ډایرکټر امجد نبی صاحب هم راغلی دی او ما ته کوم هنرمند ناست دی استارو محتاج نه دی د مخلص نوم دی ای هم راغلی دی واده کوي شرکت وو نو سره خبره تر کو لومبي وزو رحیم زاده سره طرف ته چي سوي نه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر جی؟ خیر تاسو خو واده خیر سره شو؟ خو په خیر شکر د الله کرم دی. نن اساس واده چې کوم نو ډایرکټر امجد نبی صاحب هم راغلی دی نه مخلص هم راغلی دی ادي سمو سوي غوړې وته بزغه د دې ډیره شکریا دا کوم چې دی موږ له پرې دومره کم ټایم کې مقرره کړل رااله او شپم را سره وکړه بل میرا اوس راغلی دا ډیره شکریا دا کوم چې دی موږ لراله. ټیک دی جی ډېر اوس دا وخت ما سره چې کوم امجد نبی صاحب ناس دي سره خبرې تر کوو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم سلام. څنګه خیر جی؟ شاده بخیر ټیک ټاک. سم مصروفیت دي جی؟ یاره مصروفیات خو به زمونږ هم دغه مصروفیاتي ډرامې دي او مونږ یو او رحیم زاده چونکې زما شاګرد هم دی دوست هم دی د لسو کالو نه او د هر غمره خوشحالی کې زه راځم شرکت کوم. د رور واده دی مشتاق نامه د رورې نو بېګا راغلي زه هم مخلص دی زموږ نور ملګري دي او ښه انجوی هم کړې ده بېګا تر ناوخته پورې ښه لطیفې مطیفې کړي دي. میراوس صاحب راغلی نو بس چې هغوی نو بیا خو خندا چې دا خو لازمي ده نو مونږ ټول په شریکه باندې رحیم زاده ته مبارکي ورکړو د هغه د رور د واده الله دې وکړي چې د همداسې خوشحالی دې په نصیب کې وي او غم نه دی الله دو ساتي. ټیک دی ډېر ډېر شکریا. اوس وضو جی نه مخلص صاحب طرف ته سره خبرې تر کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیر جی برکات خیر ته ولې خان دی دا ول سبا سکرین نو شوی زه خو په سکرین باندې زلیر شي کېنټې ما دا بیا تاسو مردان په سکرین خور وخت ما زما سګی چې بیا ملاقات دی وخت پات شوی په دې وجه باندې کې دې شي دغه وجه یو ډیره مهرباني بس خوشاله شي آباد وسرور نه جی راغلی د رحیم زاده ضرور واده دی نو په دې موقع باندې تاسو نه ده بالکل د ټول نمبر کې خو رحیم زاده زمونږ یار دی زمونږ ملګری دی او نیازبین دی د زړه د کومې ورته د دې واده مبارکي وایو موږ بیګا مبارکي ورکړې ده او ځان سره مې میراوس لاله هم راوستی نو هغه په دې مردان کې بس لګه دوباره ژوندی شو که نه نو میراوس لاله ته یې مې اوس به ستا پروګرامونه نور هم ډېر شي انشاءالله مردان کې ځکه چې خلک د دې دغه نه بور شوي ډېر زیات او انټرټینمنټ خلک غواړي چې یاره زموږ څوک وخندي داسې خلک نو خو ښه ګپ ولګېد او رحیم زاده دې ته مبارکي وي مده دې واده الله دې د عبادت دې دپاره ډېر زیات بختور کړي. حاجي تاسو نن سبا څه مصروفیت دي؟ مصروفیات خو لکه د فلم او د دې د نور کوم ویډیوز جوړیږي اوس مې دغه شروع کړي یو ملګري سره دغې نه علاوه د پاکستان ټلویزیون یو سیریل دی باران نو هغه روان دی یو 15 اپیسوډز موږ ریکارډ کړو او انشاءالله یو 15 قسط دي که خیري دغه پاتې ده به ټول خیري. تاسو خو څنګه ګم کوئ نو نن راغلی یو ټپه خپل مینه ماته ډالې کې او د ټپو خو بېګا شپه وه خیر خو له بده مرغه په ګرباب او منګې دواړه تاسو په ټپې ویلې که نه ویلې؟ نه ما پکې صرف لږ یو څو خبرې اترې وکړې پس خیر که ته ټپه ډالې بس نو ټپه خو به زه ډالۍ نه کړی شم او خیر د غزل یو 2 شعر به ووایم. ستا د سپین جبین د پاسه ګل کاکل ماته دل ورايه نه خندل کاکل ستا د سپین جبین د پاسه ګل کاکل ماته دل ورايه نه خندل کاکل ډیر بد د مخ په انګڼ تلو راتلو نو ډیر بد د مخ په انګڼ تلو راتلو خدای زده چې ترې جارو کول کاکل ماته دل ورايه نه خندل کاکل ما خو پیژندلې ته له هغې وې ما خو پیژندلې ته له هغې وې تاله پیژندلې نو خپل کاکل ماته دل ورايه نه خندل کاکل. اواز دې دی او ډېر جوور ټکي دي په یو ټکي پوه نه شوم کاکل ما لږ پوه کې چې زموږ علم کې اضافه وشي. دا زما بدمرغي و چې ما مخکې دا خبره ونه کړه چې امجد نبی صاحب په دې کې ناست دی د پښتو ډایرکټر دی په دې ټکي نه پوه کاکل
د دې زمونږ د دې پیغلو د پښتنو جنو چې کوم دا اوربل به تندي باندې راخور دي ته کاکل وي په پښتو کې استاد سپین جبین د پاسه ګل کاکل ماته د ورای نه خندل کاکل او ډیر به د مخ په انګن تل راتلو خدای ته چې څه جارو کول کاکل مکنه اوس اجورتیا باندې نورم پوه شوم او دا ما علم کې د اضافه وکا اوس به دا کاکل ډیر استعمالومه ستا په علم کې عمر فلم له سندر تاسو وایي نه دی یو خپل आवाज دی نو د فلم تاسو موږ فلم والو نه کوو او پاتې شو د مونږ کار خو زیاته ډرامې ده نو اوس هم یو ډرامه د موږ روانه ده ما سره دې پکې شامل دی لور نوم باندې علم د مجاهد پروډکشن و او ډیره ښه روانه ده او باقي د دې د سنګینګ خبره نو زه خو یم چې الله دې دې له هر دی کې بری ورکړي زما خو ورور دی یار مې دی دوست مې دی خطې تنګ یم لکه خطې تنګ یم خو بیا مې د زړه سر څنګه یاره دا خو داسې و چې لکه مطلب د پخوانه به موږ د رباب منګي په چرته کلي کې پروګرام لکه څنګه چې بیګا دلته نو کېناستو به پکې او کله کله هم پکې داسې ټپه غزل وي رباب منګي سره نو قسم دی که په دغې پوهېږو چې کم ځای کې دی او کم څنګه به وایي د غزل خو چې طرز جوړ شي خلک وایي دلته وایي موږ وایي دلته وایو دلته وایو دلته تاسو راته ځای ښایي هلته به موږ خپل اواز رسوو سندرغاړی کمې خوښ دی زما خو هارون باچا خوښ دی یار هارون باچا از د ګریټ زبردست ټیک دی اخر کې خپل مینوال ته پیغام ورکړه بس مینوالو ته پکار دی چې مینوال موږ ته پیغام راکړي موږ باغې ته څه میسج ورکړو ځکه چې دا خلک زموږ نه زیات هوښیاران دي او زموږ نه زیات دنیا یې کتلې ده خو بهرحال زه خدا خبره کوم په هر انټرویو کې چې ایجوکیشن مست تعلیم چې کوم دی دا ډیر انتهایی ضروری دی د بچی د پاره هم دی امجد نبی صاحب ناس ته دی د دومره خلکو په مخ کې دومره بولډ خبره وکړه چې مخلص زبر کاکل نه پويګم نو دیتا کمال وای کنه د وسړي لکه دا په دې شرمېدل نه دی پکار زه په یوشي نه پويګم پکار دا دیتا تعلیم مطلب تعلیم حاصلول پکار دی خپل بچي ایجوکیټډ کوي خپل بچي تعلیم یافته کوي تاسو په خدای یقین کوئ چې دته به د ژوند په یو موړ په یو سنگر په یو ډګر بدتا ان شاء الله هیڅ مسله نه راځي ټیک دی ډېر منډ شکر راځي بالکل ډېر خپل میسج ورکو اوس په دې زموږ خبرونه سر ترسي چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان Thank you.